اسلامي اقتصاد هغه اقتصاد دی چې د نورو اقتصادونو یې برتري دا ده چې ظلم پکې ختم دی، ناروا پکې ختم ده، اسلامي اخلاق پکې تنظیم دي. نن چې موږ تاسې الحمدلله په افغانستان کې ټول وګړي مسلمانان لرو او نظام هم اسلامي لرو، نو دلته چې د اقتصاد نه بحث کېږي، زما امید دا دی چې هغه به اسلامي اقتصاد نه بحث او اسلامي اقتصاد به په داسې شکل باندې په دې کنفرانس کې تشریح شي چې ډېر تمرکز به یې د کورنۍ اقتصاد پر څېړنه پر تحقیقاتو باندې او په نتیجه کې به هغه کورنۍ اقتصاد چې د عمومي اقتصاد لپاره د ملا د تیر حیثیت لري، د دې په اړه باندې به ښه مشوره، ښه څېړنه، ښه تحقیقات د افغانستان جامعې ته، د افغانستان نظام ته، د افغانستان خلکو ته وړاندې شي چې په دې سره به موږ وکولی شو چې په صحراو کې خلک، په ښارونو کې خلک، په کلیو کې خلک، په غرونو کې خلک هغه د دغه شاقه مشکلات سره چې نن ورسره مخ دي هغو ته یو اسان لار په لاس ورکړه. هغه 4 انچه اوبه د مځکې سره راخېږي په زیات مصرف باندې او هلته کم کښت کرل شوی، کښت هم دا دی سره وایي چې خپل سر نه ورجوړوي، نو ولې دا بسته واله اوبه پر دې کمزوري کښت باندې ورېله دي؟ ولې قطري سیستم دلته نه عملي کوي چې د 4 انچه پر ځای باندې نیم انچه اوبه کار درته وکړي؟ ولې تخم نه اصلاح کوي چې تا ته د یوه خوروار پر ځای باندې 10 خورواره سم غله درکړي، هغه بازار هم ولګي، ستا مشکلات هم په حل شي. دا یو مثال. نو خواهش مې دا دی د قدرمنو اساتذه اوسه چې نظام ته د کورني اقتصاد په جوړولو کې، په صحیح کولو کې داسې یو مشورتي حالت وړاندې کړي چې هغه د افغانستان مسلمانان د دې څخه استفاده وکړي او نتیجه به یې بیا داسې چې د افغانستان خلک په دې کورني اقتصاد کې مخ ته ولاړ شي، نو بیا به د ډېرو وارداتو اړتیا نه پیدا کېږي، د ډېرو غوښتنو اړتیا به نه پیدا کېږي، د افغانستان د خلکو ضرورتونه به په افغانستان کې پوره وي او افغانستان به د دې جوړه شي چې افغانستان نورو ملکو ته صادرات ولري. نتیجه به بیا په اقتصاد کې قوت، په اقتصاد کې پیاوړتیا او د نورو څخه استغنا، د استعمار د رسۍ څخه خلاصېدل او خپل اقتصادي استقلال لاسته راوړل، دا به نتیجه وي.